د امریکا د ټیکساس ایالت آسټن ښار دی او دا مخامخ دا یو پوهنتون دی، یونیورسټي دی. پرون د دې پوهنتون سټوډنټس شاګردان راوتلي وو د فلسطین دپاره احتجاج کولو، چې په هغې کې بیا پولیسو له 100 څخه زیات سټوډنټس ونیول، په جیل کې واچول. نن هغه خلک بیا راوتلي د سټوډنټس او دا ځل هم د فلسطین دپاره احتجاج کوي او هم د هغو شاګردانو غوښتنه کوي چې باید پولیس یې راخلاص کړي، له جیل نه یې راوباسي. پرون چې کوم نیولي دي هغه ځای کې خلک ولاړ دي ورځو او ګرد چاپېره خبرنامونه ولم راغلي دي، هر څه ریکارډ کوي. دا یو بل نیوز چینل دی او خلک لاره روان دي او زیاتره برخه یې مسلمانان دي. هغه ځای کې ټول خلک راټول شوي دي. دا یو ډېر مشهور او پخوانی پوهنتون دی، په 19مې پېړۍ کې جوړ شوی و. هغه ځای کې ټول سټوډنټس راوتلي دي. پرون پولیسو له 100 څخه زیات خلک ونیول سټوډنټس، اوس خلک راوتلي دي، هغوی د ریلیز کېدو پر احتجاج کوي. ګوره مخامخ د فلسطین والا جنډه هم دی. مخامخ د ټیکساس جنډه دی، د ټیکساس ایالت، او دغه ځای کې بیا د فلسطین جنډه دی. هغه ځای کې بل نیوز چینل والا راغلی دی، هر څه ریکارډ کوي. Okay. کاکا لګیا دی مانه ریکارډینګ کوي، زه کاکا نه ریکارډینګ کوم. اوکې، د احتجاج ټایم شروع شو، په 1215 باندې یاد کړی و چې نن به دلته احتجاج کړي. 1215 شوې